السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده چې د ښځې په خاوند باندې په څومره وخت کې کوروالی حق دی او د خاوند په ښځه باندې څومره وخت کې. محترمو، خاوند ته الله پاک قوت ورکړی دی او خاوند ته الله پاک ډیر لوی مقام ورکړی دی. د دې وجې نه په حدیثو کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو خاوند خپله ښځه د کوروالي دپاره راوغواړي نو دا دې ورته انکار نه کوي، ولو که دې په تنور کې ډوډۍ پورې کړې وي او ډوډۍ ونه سوځي، به پرېږدي، خو راځي د خاوند حق به پوره کوي او د خاوند شهوت به پوره کوي، د هغه چې کوم خواهش دی هغه به پوره کوي. نو ښځه باندې که چېرته شرعي کوم بندیز نه وي، مثلا په حیض یا نفاس کې نه وي، نو که د ورځې وي که د شپې وي او که هره شپه وي او که جمعه کې 3 ځله 4 ځله وي، خاوند چې کله هم وغواړي د خپلې ښځې نه خپل خواهش پوره کولی شي او هر وخت په دې ښځه باندې د خاوند حق دی. او پاتې شوله د ښځې، نو د ښځې په خپل خاوند باندې په 4 میاشتو کې یو ځل کوروالی کول دا حق دی. د دې وجې نه 4 میاشتو نه زیات سفر یو خاوند کوي د ښځې د اجازې نه بغیر، نو دا خاوند په دې باندې ګناهګار دی، ځکه د ښځې ورسره خوښه نه ده او د ښځې په ده باندې 4 میاشتو کې یو ځل کوروالی حق دی. نو د خاوند دپاره کوم شریعت د خوا نه کوم حدود نه دي ټاکلي، مثلا په دومره وخت کې په ښځه باندې حق دی. هر وخت کولی شي خاوند د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او خپل شهوت دی پوره کړي. د دې وجې نه حدیث شریف کې یو داسې الفاظ هم راغلي چې کله تاسې په لاره باندې روان یې او داسې پردۍ ښځه وګورئ او هغې ته ستاسې زړه وشي، نو فوراً خپل کور ته لاړ شئ. خپل کور ته لاړ شئ او ستا دغې پردۍ ښځه چې څه دي هغه ستا کور کې هغه ښځې سره هم همدغه هر څه شته، نو لاړ شئ ولته خپل خواهش پوره کړي. نو که دا غالبه خبره ده چې د ورځې سړی پردۍ ښځه ګوري، نو د ورځې به هم ښځه د خپل خاوند خبره مني او د هغه شهوت به پوره کوي. او کوم وخت کې د خاوند له وشي، ښځې ته دا اختیار نشته چې انکار ولې وکړي. ستاسې ورور، ستاسې ملګری مفتي ابوالحسن عتیق الله.